د غرونو په منځ کې یو وړوکی کلی و چې خلک به یې د شپې له تیارو نه ډیر ویریدل. د کلي زاړه خلک به ویل چې په دې سیمه کې یو ششکي اوسیږي چې کله ناکله د انسان په بڼه راښکاره شي. په همدې کلي کې یوه ښکلې او ساده نجلۍ وه چې نوم یې زرمینه و. زرمینه ډیره مهربانه وه، خو د زړه یې تل د نااشنا شیانو په اړه پوښتنې کولې. یوه ورځ کله چې لمر لویدو ته نږدې و، یو نااشنا ځوان کلي ته راغی. هغه ډیر ښکلی او خاموش و، خو د سترګو په ژرو کې یې عجیبه ویره ښکاره کېده. ځوان د زرمینې کور ته راغی او د هغې له پلار نه یې د واده وختره وکړه. پلار یې لومړی حیران شو، خو ځکه چې ځوان ډیر شکمن ښکارېدی نو ژر یې ومنله. زرمینه لږ اندېښمنه وه، خو د کورنۍ د خوشحالۍ لپاره یې غږ پورته نه کړ. د واده شبه را رسېده. ټول کلی خوشحاله وه، خو کله چې شبه ژره شوه، عجیبه پیښې شروع شوې. د کور شمعې به په خپله مړېدلې او د یخ باد څپې به د خونې نه تېرېدلې. زرمینې ته داسې احساس کېده لکه څوک چې پرې نظر ساتي. کله چې هغه د خپل میړه خواته وکتل نو د هغه مخ ور بدل شو. ښکلی ځوان ناڅاپه د یو ویرونکي موجود بدل شو. سترګو یې سورې شوې او غاښونه یې اوږدې شوې. زرمینه پوه شوه چې دا انسان نه، بلکې هماغه ششکي دی چې خلک یې یادونه کولې. ششکي په ور غږ وویل: زه تا ځکه خوښ شوی یم چې تا پاک زړه لرې، خو اوس ته زما یې. زرمینه ویرېدلې وه، خو زړه یې قوي کړ. هغې د خپلې مور خبرې راته یاد کړې: هره توره شبه یوه رڼا لري، که زړه دې قوي وي. هغې د الله نوم واخیست او دعا یې وکړه. ناڅاپه د خونې فضا بدله شوه. ششکي په چیغو شو او شاته لاړ. د دعا قوت هغه کمزوري کړ. زرمینه دروازه خلاصه کړه او بهر ووتله. کله چې خلک راټول شوي، ششکي لا د مخکې ورغ شوی و. سبا سحر کلیوالو دا خبر خپره کړه چې زرمینې د خپل ایمان او زړورتیا په وسیله له ششکي نه ځان وژغول. له هغې ورځې نوره پورې کلیوالو نور دومره نه وویرېدل. هغوی پوه شو چې که زړه قوي وي او ایمان ټینګ وي، نو هیڅ شیطان نشي کولی چې انسان ته زیان ورسوي.